الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله اما بعد. د دې ملګری پوښتنه ده چې په روژه کې د خپل اهل سره جماع او کورواله کول دا څه حکم لري؟ ایا په دې باندې روژې ته ضرر رسیږي که نه رسیږي؟ جواب دا د عزتمنده د روژې میاشت څه حصه شپه ده او څه ورځ ده. نو د شپې خو موږ ته خوراک څښاک همدغه رنګې خپل اهل سره نږدې کېدل دا حلال دي تر سبا راختلو پورې، کم وخته پورې چې موږ روژه بندوو. اما هر چې ورځ ده نو د ورځې د خپل اهل سره جماع او کوروالی کول دا لویه ګناه ده، باید چې دې نه سړی ځان وساتي، هلاکوونکې ګناه ده او د دې کفاره هم ډېره لوی ده. نبی صلی الله علیه وسلم ته یو کس رالی، صحیح حدیث د امام بخاري امام مسلم رحمه الله نقل کړی ده. ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چې یو سړی را روان و، داسې سینې هم والو، سر هم داسې خوځوو او ویل یا رسول الله هلکت، داسې افسوس حالتونه دغ کول. و یا د الله پیغمبر زه هلاک شومه، بل روایت کې دی چې احترقتو، زه وسولمه، ځان مې وسو. د الله پیغمبر ورته ویله داسې ورته ونه ویله چې ته نه هلاک شوې، دونه غټه مثلا ده یا ونه سوځل شوې، ځان دې نه سوځلی. بیا ورته ویل څه دې کړي دي؟ وایي ما د خپل اهل سره کوروالی وکړ او ورنږدې شومه، جماع مې ورسره وکړه او زه روژه ومه. نو بیا د الله پیغمبر علیه الصلاة والسلام د هغې کفارې ورته وښودلې. نه اوله کفاره د دغه انسان چې د خپل اهل سره نږدې شي د رمضان په ورځ کې مریا ذات کې، اوس مریا نشته، د هغې نه بعد بیا 2 میاشتې فرله پسې روژې نیسي. دا څومره لویه درنه کفاره ده. ډېر مسلمانان په دې کیس کې واقع کېږي، یعنی چې د روژې په ورځ باندې تا د خپل اهل سره جماع وکړه، نو بیا به د دې په مقابل کې 2 میاشتې مسلسل روژې نیسي. که چېرته د دې وس او توان دی نه لرو نو بیا به 80 مسکینانو ته ډوډۍ ورکړي. دا څومره لوی کفاره ده. باید چې دې نه سړی ځان وساتي او داسې په زوره ځان باندې داسې لویه پارچه کټ هم نه کړي. او بل دا ده چې ګناه لویه ده، عظیمه ګناه ده، سړی هلاکۍ ده. نو باید چې دې مسلې ته مسلمانان متوجه وي. هذا بالله تعالی التوفیق والله اعلم.